ملګرو دا زموږ د پښتنو ټیک ټاکرو جنکو حال دی چې څنګه لږ مشهوره شي نو سهار ته به بیا لوڅه لغړه ویډیو راغلی وي. زه دا ویډیو تاسو ته پلی کوم، دا ویډیو وګورئ، خو د دې پښتنې ټیک ټاکرې له دغه لوڅې او لغړې ویډیو کتلو نه مخکې تاسو زما دوه خبرې په خلاصو غوږو واورئ. ملګرو زما دغه دوه خبرې تاسو واورئ، نور مو ټیم نه خرابوم. هغې نه وروسته بیا تاسو ویډیو وګورئ او په خپله قضاوت وکړئ. دغه جنۍ چې تاسو ته په سکرین ښکاري د دې جنۍ نوم دی کیوټ مینو او کمانو. دا یوه پښتنه پیغله ټیک ټاکره ده چې له 1 میلیون څخه ډیر فالوورز لري. د دغه مینو تازه یوه لوڅه لغړه او بربنډه ویډیو راغلی ده چې په سوشل میډیا به داسې هم څوک نه وي چې هغه نه وي لیدلی. او اوس دا محترمه راځي په سوشل میډیا صفایانې ورکوي او وایي چې داسې ده او هسې ده. خو زما پوښتنه له هغو بریتورو او غیرتي پښتانو څخه ده چې همیشه برید تاووي او د غیرت خبرې کوي او هر وخت موږ ته د دغو ډمو په سر باندې غلط کمنټونه او سپکې سپورې وایي. خو دلته زما یوازې همدا سوال دی چې د دې دغه 1 میلیون فالوورز چې څوک دي، دا څوک دي؟ دا چا فالو کړې ده؟ همدا ټول زموږ او ستاسو هغه غیرتي پښتانه دي چې همیشه موږ ته په کمنټونو کې بدې ردې وایي. او که نه نو تاسو ووایاستئ چې د دې دا فالوور څوک دي؟ دا ټول هغه زموږ او ستاسو غیرتي پښتانه دي. انګریزان خو دا بړستنې نه فالو کوي او حتی د دوی شکلونو ته هم نه ګوري. همدا موږ او تاسو پښتنو فالو کړې ده. موږ او تاسو پښتانه داسې ډمو ته سپورټ ورکوو. همدا سپورټ دی چې د داسې ډمو په وجه بیا زموږ او ستاسو د ټولو پښتنو تورسرو نوم بدنامه شي. قدرمن دوستانو، په دې یوه وړه ویډیو کې تاسو اول د دې مینو دا خبرې واورئ چې دا څه وایي، بیا د هغې نه وروسته تاسو ته د دې دغه لغړه ویډیو هم پلی کوم. چې زما عزت او زما د فیملی عزت زما د پاره هر سر سي دي. ټیک ټاک زما د پاره هیڅ شیم نه دي. ملګرو د کیوټ مینو دا خبرې تاسو واورېدلې. دا هغه جنکۍ دی چې د پښتو او د غیرت خبرې کوي. تاسو پوهیږئ چې دې دغه مخ ولې پټ کړی دی؟ ځکه چې دې داسې یوه کارنامه کړې ده چې د مخ ښودلو هیڅ یې هم نه دي پرېښي او اوس له شرمه په سوشل میډیا خپل مخ هم نشي ښوولی. ځکه چې په شروع کې به دې خلکو ته په ویډیوګانو کې کله خپله زنه ښووله، کله سترګې او کله لاسونه. نو کله چې لږ دا مشهوره شوه نو خپله پوره لوڅه او لغړه ویډیو یې وایرل کړه او اوس لایف راځي، ژړاګانې کوي او خلکو ته سپیناوی ورکوي او وایي چې دا زما ویډیو نه ده. ملګرو هغه بریتورو پښتنو ته اوس همدا وایم چې که تاسو دومره نران یاستئ راسئ، اوس د دې هغه تللی عزت واپس ورته راولئ. اوس راځو د دې همدغه لوڅې او بربنډې ویډیو خواته. ملګرو د دې همدا پوره لوڅه او بربنډه ویډیو موږ وکتله چې سر تر کونې پوره لوڅه او لغړه ده او ډېرې زیاتې فحاشیانې پکې کړي دي. نو موږ هم نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجه دلته له تاسو سره شریکه کړو. که د ثبوت لپاره بیا هم د کوم بریتور ملګري په کار وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې دلته له تاسو سره شریکه کړو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.